سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د افغان میډیا یوټیوب چینل څخه د نن ورځې د تازه او مهمې ویډیو ته. تاج ملک عالم ګلپاڼې ته د څه شي مشوره ورکړې؟ ګلپاڼه ولې واده نه کوي؟ تاج ملک عالم ورته څه ویلي؟ معلومات ټول همدغه ویډیو کې وګورئ. د افغانستان کرکټ بورډ تخنیکی صلاحکار او د کرکټ پخوانی روزونکی تاج ملک عالم مشهوري سندرغاړي ګلپاڼې ته د واده مشوره ورکړې ده. ښاغلي عالم چې په ټولنیزو شبکو کې وخت نا وخت خپل نظر له نورو سره شریکوي، تازه یې د پښتو ژبې وتلې سندرغاړي ګلپاڼې په یو عکس تبصره کړې او هغې ته یې ویلي چې نور دې ځان ته د ژوند ملګری انتخاب کړي. میرمن ګلپاڼې تېره ورځ پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه 4 نوي عکسونه چې په واورو کې ولاړه ده خپاره کړي او ورسره یې لیکلي دي: واوره ډېره یخه ده خو ښکلې ده. ګلپاڼې دا عکسونه د شاوخوا 18 ساعتونو په تېرېدو سره 58,000 کسانو خوښ کړي او څه کم 6,000 مینوالو یې د مینې ځانګړي ایموجي ورکړي دي. د پښتو ژبې د دې وتلې سندرغاړې په همدې عکسونو 4,800 مینوالو یې تبصرې کړي دي چې له دې ډلې یوه تبصره یې هم د تاج ملک عالم ده. په یو عکس کې له ګلپاڼې سره یو کس چې وسله یې په لاس کې د ولاړ دی او ګمان کېږي چې دا کس به د هغې ساتونکی وي. ښاغلي عالم هم دې عکس ته په کتو لیکلي: دا څه کوي چې واورو کې ګرځئ، باډي ګارډ ځان سره هم ګرځوي. قرار یو شریف سړي سره واده وکړه، خیر دی که غریب هم وي، ایسته خپل ژوند جوړ کړه، سبا به مړه وي بیا به ارمان کوي. افغانستان کرکټ بورډ د تخنیکی صلاحکار دا کمنټ بیا تر اوسه 300 کسانو خوښ کړی او 160 کسانو چې ډیره برخه یې افغانان دي په پښتو ژبه له دې تبصرې لاندې خپل نظرونه بیان کړي دي. له تاج ملک عالم ور اخوا بیا د افغانانو په ګڼ شمېر کسانو هم دغو عکسونو ته ډېرې جالبې تبصرې لیکلي دي چې زیاتره یې پکې د هغې ستاینه شوې ده.